دغه مسجد چې د لغمان ولایت د اقتصاد ریاست په انګړ کې د 1 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی د سولر سیستم په لرلو سره په یو وخت کې د 50 لمونځ کوونکو د ځایېدلو ظرفیت لري. دلته یو باب مسجد د همکارو مؤسساتو شخصي همکارۍ باندې موږ آباد کړی چې تقریبا 1 میلیون افغانۍ مصرف پرې راغلی. نو دلته مخکې د جومات کوم ترتیب نه و، د عمارت راتګ سره موږ ترتیب جوړ کړ. نو لله الحمد چې جومات تکمیل او فعلا افتتاح وشوه او لمونځ کوونکي او پیش امام هر څه ترتیب هم ورته برابر کړی. بل لور ته د یاد ریاست کارکوونکي خوښ دي او وایي چې له دې وروسته به خپل لمونځونه په یاد مسجد کې ادا کوي. مخکې چې دلته د اقتصاد ریاست په انګړ کې جومات نه نو مامورینو به منځونه په خپلو شعبو کې یا هم په دهلیز کې کول. لله الحمد اوس مسجد جوړ شوی دی، د رسمیاتو په وخت کې منځونه په جمع کېږي او هغه نظامي ملګري چې زموږ دلته اوسېږي د ریاست هغوی 15 وخته مونځ په جمع په همدې مسجد کې کوي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې د مسؤلینو په لارښوونه په بېلابېلو دولتي ادارو کې مسجدونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. یاده دې وي چې د افغانستان اسلامي امارت په دې وروستیو کې په ټولو پانګوالو غږ کړی چې د افغانستان له سوله ییزې فضا څخه په ګټې اخیستنې د هیواد په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي.